ملګريه پوهېږې چې په تحصیلي دوره کې تر ټولو غوره نمرې کومې نمرې دي؟ هغه نمرې چې ته د چانس څخه پرې بچ شې او بریالی شې. په یاد ولره چې هېڅکله هم لوړې نمرې او ډګریانې ستا په ژوند کې او په بریالیتوب کې هغومره رول نه لوبوي، هغومره مهمه نه دي لکه څومره چې ستا دروني ظرفیت، ستا د زده کړو کیفیت او ماهیت مهم دی. د هغه څه لپاره چې ته یو درسي ماحول ته ځې هغه باید لاسته راوړې چې څه لپاره زه تللی یم، کوم هدف باید لاسته راوړم، یعنې درسي کیفیت او ماهیت دې لوړ کړه. جګما به تل خپل زوی ته ویلې چې نه غواړم ته دې ډېر په لوړ نمرو کې اوسې او یا دې ډېر په ښکته نمرو کې اوسې، بس مازې په دغه اوسط کې اوسې او وروسته له هغې ته په خپل درون باندې کار وکړې، هغه څه باندې چې هغه پټ استعدادونه چې ستا په بدن کې دي ته هغه رابرسېره کړې او په هغه څه ډېر کار وکړې چې د هغې ته لیاقت او وړتیا لرې. نو هېڅکله هم د تحصیلي دورې ټیټې نمرې ستاسو په بریالیتوب کې د خنډ باعث نشي ګرځېدلی او مه په دې ټینشن اخلئ او مه د خپل مسیر او هدف څخه لاس په سر کېږئ. نو هر کله مو چې کمې نمرې واخیستلې او کامیاب ولئ نو هېڅکله هم تشویش مه کوئ، پر مخ ځئ، د خپلو زده کړو کیفیت او ماهیت مو لوړ کړئ، بریمن او هسک اوسئ.